السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو زمونږ پروژه چې وله اپلیکیشن کوم چې موږ جوړولو، نو زموږ دغه اپلیکیشن دوه برخې مخکې جوړې کړې دي. که هغه ونه کتلې هغه وګورئ. راځو خلاصوي هوم مینیو ته. دلته موږ یوازې ډیزاین پکې کړی ولو، نور هم کار نه ورته سپارلی. نو ټول مخ به تاسو راسئ دلته ځای ته کسټم میو یو دغه جمع په دغه کلیک پسې وکړئ او دلته به یو کسټم جوړ کړئ. زه یې نوم ورکوم کوډ په نوم سره. مطلب نو دا چې کله خلاص دلته به لینیر ایچ دغلته به راسئ. لینیر دا وایټ چې ده دا به یې څو کوئ 110 او دغسې به هم وایټ نه په اندازه 110 به یې کړئ. په دې کې به یو ایمیج کېږدئ. بیا به دا لینیر دلته راسئ، دا ټیکل کړئ او له هغه څخه وروسته ټکسټ ویو او د دې پیډینګ چې ده دا به 0 کړئ 2 او رابسئ. دا به څنګه کړئ؟ دغسې به یې کړئ وایټ او بېرته به راسئ سینټر او سینټر ور ټیکل به یې کړئ او دغسې به هم داسې کړو. دلته به راسئ دغلته او دا به ورته انتخاب کړو. زه په دې کې یو عکس ایږدم داخله. رابسئ د دې ایمیج دا دغه چې ده د ټکسټ رنګ چې ده دا به داسې د کریر مطابق ورته انتخاب کړو او رابسئ دغه لینیر ته فیصله وکړئ له هر طرف څخه 3. ورکرنس راځو دلته هوم مینیو ته. دغه لیست ته به راسئ دغه ځای ته کسټم میو دا به ورته انتخاب کړئ د کوډ په نوم سره ده. رابسئ دغه ځای ته. کله چې راغلی ښه یوه شېبه دلته به تاسو یو دانه کنټرول برخې ته به راسئ F3 دا به راواخلئ. پریټور برخې ته دغه د مساوي بلاک، دریم بلاک ده، دوم د دو په مابین کې پوزیشن او دلته به بیا راسئ ویو برخې ته. ښکته به راسئ دلته لیکلي دي سیټ ټکسټ دغه او ښکته به راسئ دغه د سر بلاک د ایمیج دا به راواخلئ. له هغه څخه وروسته به کله مو چې دغه راواخیستو رابسئ دا به کاپي کړئ یعنې لرې کړئ. دلته به ایمیج دلته هم ټکسټ انتخاب کړئ. اوس ما دلته یوه لیکنه مطلب لیکنې مطابق دغه به کې راواخلئ یا عکس به راواخلئ. اوس مطلب دلته ما دومره لیکنه بس ده. دومره لیکنه مطلب یو څه دلته دغه پسې ورکوو. مطلب داسې لیکه شو دلته داسې بس ده. نو مطلب داسې یو څه متن به ولیکئ، نور لیکنه به هم درکړئ. نو د دې لیکنې مطابق یو عکس که چیرې غواړئ ښایسته شي راوبخلئ. مطلب دا مطلب مثال مې درکړم، ما دې راواخیستو. راځم دا کاپي کوم یا ریکاپي کوم نه، دا درې کوم دغسې دلته یې بېرته ځو شاته او رابسئ دغه ځای ته بیا کسټم میو ته. دلته به یو بله ټکسټ راواخلئ، دلته به یې کېږدئ دغه ځای کې. بېرته به راسئ هوم مینیو ته، دغه لیست ته دغه ځای ته بیا به راسئ ویو برخې ته. دلته دغه سیټ ویسیبل ده دغه به راواخلئ، دغه دریم بلاک. دلته به دغه دوهمه ټکسټ ویو ورته انتخاب کړئ او دلته به د طبیعي خواله دغه چې دا به ورته انتخاب کړئ او د سر کې به کېږدئ. راځو دا اوس کاپي کوو یا کاپي کوئ نه، اوس لرې کوو. دغه به کاپي کړئ دغه ټکسټ ویو. نو په دغه کې به مطابق لیکنه کېږدئ. په دغه ټکسټ ویو کې به دا دومه کې دلته به دومه انتخاب کړئ او په دغه کې به ماستر لیک ولیکئ. زه اوس مطلب دا دومه کې پوره لیکنه ټول اچوم دغه ده پیسټ. راځو اوس یې داسې کاپي کوو
دغسې کافي مطلب زه اته دانې جوړوم. رابسئ دلته به حساب له صفر څخه دلته صفر دلته مطلب یو دلته دوه مطلب دلته لیکمه صفر یو او دوه نو ټول لیکم تر پورې وروډو درو. نو په ټول کې مو ولیکل او ټول ته به عکسونه هم تاسو مطابق عکسونه راواخلئ. بس مطلب دلته به تاسو ځان ته سرلیک ولیکئ دغه کې دلته به ځان ته مطلب لیکنه ولیکئ دلته به ځان ته ایمیج ورته راواخلئ عکس دلته هم ځان ته مطلب دلته هم ځان ته لیکنه دغسې چې هر څومره زیاتوئ هغومره مطلب دا کافي کړئ راواخلئ یوازې نمبر دلته هغو ځای کې ورته هغه کړئ دلته مطلب اووه دانې دي کاته چې بل اضافه کړئ ورسره اته پسې ولیکئ داسې نمبر پسې ورسره کړئ پوزیشن باید موقعیت سم وي. نو دې ځای څخه به نور ووځو یو څه ډیزاین یوازې ورکول دلته به راسئ یوې برخې ته ښکته دغه د بیخ بلاک راواخلئ دا خط د لومړی لینیر د لومړني خط کې به شل ورته ولیکئ او په دغه کې دوه ورته ولیکئ دوه صحیح ده او دلته هم رنګ دغه ورته انتخاب کړئ د لومړني دغه کې او په دې کې بیا سپین د یوې سپین صحیح ده دا به د لیک کېږدئ. له دې ځای څخه نور وځو رابسئ دلته اون کریټ ته دلته لیست ماف یو دانه جوړ کړئ چار نمبر کوي ورلره ښکته به راسئ دغه بلاک کنټرول باغ ته د سر لومړی بلاک په دې کې به اته ولیکئ ځکه چې موږ هغه شیان اته راخیستي وو اته دانې لیکنې وو عکسونه شیان مو ماف یو برخې ته به راسئ دلته به لیست ته راسئ د هغه لومړی بلاک کې د لیست دلته لیکلي د لیست په دغه ځای کې ښکته به د لیست دغه بلاک راواخلئ بیا هم دغه او نور به یې د لیک کېږدئ. نو دې ځای څخه چې کله ووتئ شعر کلیر نه وترو پورې زه ویډیو دروم. ښه ملګرو یوه شېبه څه مشکل لري بېرته ځو یوه شېبه خیر دلته راځو کریټ ته د بعد هماغه دلته شیان نه دي اخیستي زه ویډیو دروم بیا یې هغه بلاکونه یږدم. ښه نو ملګرو راځو بېرته دلته له دې ځای نه بیا ټول وځئ مخکې سیو به یې کړئ په دغه ډراور باندې به کلیک وکړئ دلته به راسئ په دغه ځای دلته به راسئ سیټینګ ته دغه موډ سیټینګ دلته به دغه دوه اپشنه دي دغه دا به دواړه تاسو خلاص کړئ نو بیا به راسئ دلته بېرته پروژې ته هوم ته او دغه ایونټ برخې ته به راسئ دلته بیا اون کریټ ته دلته ګورئ ملګرو یو برخې ته به راسئ دلته ټول بلاکونه اضافه کېږي په هغو دوه اپشنو سره نو دلته چې کله دوه اپشنو اضافه سو نو رابسئ ښکته دغه بلاکونه به پیدا کړئ د دغه لیست بلاکونه دي دغه سیټ اورینټل لیاوټ منیجر دغه بلاک دا به راواخلئ د دې به یې کېږدئ له هغه څخه وروسته بېرته راځو دلته به راسئ ویو ته دغه لیست ته ښکته به راسئ یو برخې ته دلته به یو دغه بلاک راواخلئ او په دې کې لاس ورته ولیکئ لومړنی لینیر بیا ښکته راسئ دغه بلاک راواخلئ دلته دواړه ښکته دغه ورته انتخاب کړئ دا که راواخلئ دومره هغه نه ده مطلب یوازې ډیزاین لږ سموي له هغه څخه وروسته ملګرو یار ویډیو دروم ښه نو ملګرو رابسئ دغه ځای ته انجیکټ ته دې ځای کې به دا یو کوډ ده زه به یې په دغه کې درته واچوم په ډسکریپشن کې خو دغه ټکی په ډسکریپشن کې به خدای خبر راشي که نه دغه یو دانه دا به تاسو پکې ورکړئ یو دغه که راغی ښه خبره ده که رانغی نو دې بیا تاسو ورکړئ دا به سیو کړم له هغه څخه وروسته راځو دلته ډراور راخلاصوم په دغه ځای به کلیک وکړئ
او سیو به یې کړئ. راباسئ دغه ځای ته، هلته به ډراور راخلاص کسټم یې وکړئ، ډراور خلاصېږي. نو دا چې ډراور موږ څنګه جوړوو او کار څنګه ورته سپارو، نو دا به انشاءالله په بله ویډیو کې وکړو. اوس به یوازې فی الحال څه شی وکړو، یو بله صفحه جوړه کړو. نو راځو دلته یو بله صفحه جوړوو. د لیست په نوم سره یې جوړوم. نو فی الحال کار نه سپارو، یوازې دغه بټن ته کار سپارو. سحر الکلمات دلته به راسئ، ون کلیک کمپونیټ برخې ته انټینټ کمپونیټ دا به تاسو جوړ کړئ او راباسئ دلته ښکته انټینټ کمپونیټ دغه بلاک او دا به راواخلئ. دلته به لیست صفحه ورته انتخاب کړئ، انټینټ به انتخاب. دا به دلته کېږدو، نور کار نشته او دا نور ته به انشاءالله په نورو دغه کې کار وسپارو ویډیوګانو کې. نو راځو کاریاله نه وترو پورې زه ویډیو دروم. ښه نو ملګرو، دغه ته تاسو وکتل، ګورئ دغه لیست سولو او دغه هم ډراور سولو. په بله ویډیو کې به انشاءالله ډراور ټول بار هم ختم کړو او په دغه بټن سره به ډراور راخلاصېږي او دغه بټنونو ته دا نورو ته به هم انشاءالله کار وسپارو. راځو ډراور ګورئ، اوس ډراور کې فی الحال چې نشته. راځو دغه سحر الکلمات موږ بلې صفحې ته واوښتو، په دې بټن چې کله کلیک وکړو. نو تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. مخکینۍ ویډیوګانې مې نه یې کتلې، هغه ضرور وګورئ. نو که ویډیو مو خوښ شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ. خدای په امان، ښه وخت.